د القیامه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان 15 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 40 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. نه زه قسم خورم د قیامت په ورځ او نه زه قسم خورم په ملامت کوونکي نفس باندې چې هرو مرو بیرته ژوندي را پاڅول کیږي. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. آیا انسان دا انګیرلی ده چې موږ به د هغه هډوکي بیا راټول نشو کړای؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. ولې نه موږ خو ان د هغه د ګوتو د بند په سم جوړولو باندې قادر یو. بل یرید الانسان لیفجر امامه. خو انسان دا غواړي چې د قیامت څخه د انکار په وسیله ځان د شریعت احکامو د منلو څخه په خپل وړاندې ژوند کې هم بدې چارې سرته ورسوي. يسأل أيان يوم القيامة. د مسخرو په توګه پوښتنه کوي نو د قیامت ورځ به کله راځي؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. بیا کله چې سترګې ټیغې وخیږي او سپوږمۍ بې نوره شي او لمر او سپوږمۍ یو ځای کړی شي په هغه وخت کې به همدغه انسان ووایي چیرته وتښتم؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هېڅکله نه هلته به د پناه کوم ځای نه وي. په هغه ورځ به یوازې ستا د پروردګار په وړاندې تمېدل وي. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. په هغه ورځ به انسان ته د هغه ټول مخکې وروسته کړي عملونه وروښودل شي بلکې انسان په خپل ځان ښه پیژني اگر که هر څومره عذرونه وړاندې کړي. لا تحرك به لسانك لتعجل به. ای پیغمبره په بیړه د دغه وحی یادولو یعنی د قرآن د لوستلو لپاره خپله ژبه مه خوځوه. إن علينا جمعه وقرآنه. بېشکه د هغه در باندې زده کول او در باندې لوستل زموږ په ذمه دي. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. نو کله چې موږ دا لولو په هغه وخت کې ته د دې قرائت په غور سره اوره. ثم إن علينا بيانه. بیا د دې په مطلب باندې پوهول همدا زموږ په ذمه دي. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هېڅکله داسې نه چې تاسې فکر کوئ. اصلي خبره دا ده چې تاسې په بیړه ترلاسه کیدونکي شي یعنې دنیا سره مینه لرئ او آخرت پرېږدئ. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. په هغه ورځ به ځینې مخونه خوشحاله ښېرازه وي د خپل پروردګار لوري ته به کتونکي وي. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. او ځینې مخونه به بدرنګه وي او انګیري به چې له هغو سره ملا ماتونکی چلند کیدونکی دی. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هېڅکله داسې نه چې دوی ګمان کوي کله چې ساه مرۍ ته ورسیږي او وویل شي چې شته دی څوک دم چوف کوونکی او انسان به وانګیري چې دا له دنیا نه د بیلتانه وخت دی
او یوه پونډۍ په بلې پونډۍ پورې ونښلي، هغه ورځ به وي ستا د پروردګار لوري ته ورګرځېدل. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. خو هغه نه حق رښتیا وګاڼه او نه لمونځ ادا کړ، بلکې دروغ یې وویل او له حق څخه واوښت، بیا په غرور سره خپلې کورنۍ ته لاړ. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. افسوس دی ستا په حال او بیا هم افسوس دی، او بیا افسوس دی په حال د ستا او بیا افسوس دی. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. آیا انسان دا انګیرلی ده چې هغه به همداسې په خپل حال پرېښودل شي؟ ألم يك نطفة من مني يمنى. آیا هغه د یو ناچیزه اوبو نطفه نه و چې د مور په رحم کې څڅوله کیږي؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بیا هغه د کلکې شوي وینې و ټوټه شو، بیا الله د هغه جسم جوړ کړ او د هغه غړي برابر کړل، بیا یې له هغه نه د نارینه او ښځې دوه ډوله پیدا کړل. آیا هغه خدای چې دغه ټول کارونه یې کړي دي په دې قادر نه دی چې مړه شوي بیا ژوندي کړي؟